د وای فای پاسورډ موږ څنګه معلومولی شو؟ که تاسو د وای فای پاسورډ معلومول غواړئ نو بالکل تاسو یې په اسانه باندې معلومولی شئ. اکثر موږ د چا خواته لاړ شو، د چا ځګي ته لاړ شو، وایي ورته ماته د وای فای پاسورډ ووایه. نو هغه وایي چې نه، د وای فای پاسورډ درته نه وي، ما خو صرف موبایل به درله کنیکټ کړم او استعمالوئ. نو که تاسو له څوک موبایل کنیکټ کړي نو تاسو ته بیا د وای فای پاسورډ معلومولی شئ. داسې موبایل چې یو ځل د وای فای سره کنیکټ شوي، تاسو د هغې نه د وای فای پاسورډ رایستی شئ او کوم کیو آر کوډ چې دی که د هغې نه تاسو سکرین شاټ ویستلو ځان ته م راولېږلو، نو بیا د هغې وای فای که څوک 100 ځله هم پاسورډ چینج کړي نو تاسو بیا هم معلومولی شئ چې دې پاسورډ به صحیح. طریقه درته ښیم، غلط استعمال یې مه کوئ. زما د ویډیو مقصد دا دی چې ما له څه هم راځي هغه ستاسو سره شیر کړم. داسې نه څه نه څه داسې ټایم به راشي چې ستاسو به پکې دا ټریک په کار راشي. زما موبایل سکرین طرف ته ټوله طریقه درته ښیم چې څنګه تاسو د وای فای پاسورډ رایستی شئ. خو دې نه مخکې تاسو د چینل نه یې سبسکرایب کړی، خامخا یې سبسکرایب کړئ. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته. زما د موبایل سکرین تاسو ته ښکاري. اوس به زه دې وای فای پاسورډ راباسم کومه چې زما د موبایل کې کنیکټ ته. تاسو به هغه موبایل راواخلئ په کوم کې چې موبایل وای فای کنیکټ ته، هغه موبایل به تاسو هم راواخلئ او څه به وکئ، په خپل موبایل کې دا مینیو دغه شان راښکته کړئ او دلته کې تاسو د وای فای د آیکن ښکاري، په دې باندې به لږ ډېر ټایم کلیک کړئ. کله به تاسو کلیک کړئ دلته کې تاسو ښکاري کرنټ نیټورک چې کوم وای فای ستاسو سره کنیکټ وي هغه تاسو ته راوړي. اوس د دې وای فای زه پاسورډ معلومول غواړم، دا به زه څنګه معلوموم؟ دلته کې تاسو ته ښکاري دا سیټینګ، د مخامخ چې کوم سیټینګ دی په دې باندې به زه کلیک واخلم. کله تاسو په دې باندې سیټینګ باندې کلیک واخلئ تاسو به دغه شان انټرفیس شو شي. دلته کې لیکلی کیو آر کوډ، زه به کیو آر کوډ باندې کلیک کړم. کله زه په کیو آر کوډ باندې کلیک کړم نو ماته به دا کیو آر کوډ راوړي. کله چې ما دا کیو آر کوډ راوړي زه به ځینې یو سکرین شاټ واخلم. کله ما ځینې یو سکرین شاټ واخیستو زه به څه وکړم، اوس بیک په راشم. تاسو په خپل موبایل کې کروم یا بل براوزر کولاو کوئ او سرچ به کوئ پکې ویکی اے پی کے ډاټ کام. څنګه تاسو به سکرین ښکاري دا شی پکې تاسو سرچ کوئ ویکی اے پی کے ډاټ کام. کله پکې تاسو ویکی اے پی کے ډاټ کام سرچ کوئ تاسو ته به دا ویب سایټ اوپن شي. دلته کې دا سرچ بار دی، په دې سرچ بار کې به تاسو سرچ کوئ وای فای. کله پکې هم تاسو وای فای سرچ کوئ تاسو ته به دا پوسټ راوړي. دا پوسټ به تاسو ته راوړي. دا پوسټ به تاسو اوپن کوئ. کله هم تاسو دا پوسټ اوپن کوئ لاندې به سکرول کوئ اخري یخ ته. دلته کې به لیکلی ډاونلوډ پر انډرایډ، ډاونلوډ پر آیفون. که تاسو سره انډرایډ موبایل وي تاسو ډاونلوډ پر انډرایډ باندې کلیک کوئ او دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، او که تاسو سره آیفون وي تاسو ډاونلوډ پر آیفون باندې کلیک کوئ او دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ اوپن کوئ څومره پرمیشنز درنه غواړي ور تاسو الاو کوئ، تاسو ته به دغه شان انټرفیس شو شي. کله تاسو دغه شان انټرفیس شو شي دلته کیو آر کوډ سکینینګ هم راوخته دی، خو تاسو کوم سکرین شاټ ایستلی د هغې نه موږ اوس پاسورډ رامعلوموو. دلته کې لیکلی سکین ایمیج، تاسو به د سکین ایمیج باندې کلیک کوئ، ګیلرۍ ته به راشي. کوم سکرین شاټ چې تاسو ایستلی به هغې باندې به کلیک کوئ او به تاسو راواخلئ. کله تاسو هغه سکرین شاټ راواخلئ، کله هغه سکرین شاټ تاسو راواخلئ نو تاسو ته به راوړئ دلته کې نیټورک نیم، د نیټورک نیم به درته هم راوړئ او د هغې لاندې به دلته کې پاسورډ هم راوړئ. نو ما دا پاسورډ هایډ کړی دی. که تاسو یې چېرته سکین کوئ نو پاسورډ مخې ته به ستاسو دا پاسورډ لیکلی شوی، تاسو په دې طریقه باندې معلومولی شئ چې دې وای فای پاسورډ څه دی. او دا کیو آر کوډ که تاسو ځان سره وساتلو نو که چېرته دا کس بیا د وای فای د پاسورډ چینج هم کړي نو تاسو بیا هم رامعلومولی شئ. په دې طریقه باندې تاسو د وای فای پاسورډ په اسانه باندې رامعلومولی شئ. دې مخکې تاسو ته پته وه که نه وه درته، ما ته ضرور کمنټ کې وایئ، او که تاسو زما چینل نه یې سبسکرایب کړی خامخا یې سبسکرایب کړئ. الله حافظ.